دریم عقیده او دریم صفت په دې یو شپږ صفاتو کې چې الله عز وجل د غیر مسلمو ذکر کړي په سورې نحل کې یو په کې ذکر کړي الاستكبار تکبر کول. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کوم یو انسان په ځل کې چې د ذری په اندازه باندې تکبر دا سړی به جنت ته ور داخل نشي. عبد الله ابن عباس دغه حدیث عبد الله ابن عمرو بن العاص له ویلي په عرفات کې د سار نه مقام پر ټول عمر وشاړه ټول ورس چا دې پښتنه وکړه چې آشنا ولی وی عبد الله د حدیث مال ویلي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جنت ته داخل نشي هغه انسان چې دغه په ځل کې د ذری په اندازه باندې تکبري او کله ویل کېږي چې دغه انسانان به د سترو میګانو په شکل باندې الله عز وجل راجم کې جهنم له به وغورځي. بعض روایتو کې دا راځي چې حلقته، بعض روایتو کې راځي چې قسمته. د متکبر انسان دا څټ به مات کم، د متکبر انسان به دغه شان تبعیض وکما. ابو بکر دا خبر وکړه چې یا رسول الله تکبر بدی ته ویل کېږي چې سړی صفا جامې واغوندي، تکبر بدی ته ویل کېږي چې سړی صفا پیزار او چپلې استعمال کوي. نه، الله عز وجل جمیل له تکبر دی ته ویل کېږي د قران او سنت غیر د سرسخت مقابله او خلق سپک غنل. دا سوره په جرأت باندې داخله لګي دي. تو ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث یو ټک ایسه دی ورغورځي چې نه دا خو خاص منسوخ شوی دی. تو ورته یو حدیث چې په حدیث کې دا خبر راغلی د وسمن په اصول کې دا دی چې کوم یو آیات او حدیث موږ د مذهب نه مخالف دی هغه یا منسوخ دی یا په هغه کې تعویل کړی شوی دی. د قیل ویل شي تکبر د شي انسانان الله عز وجل د سلو میګانو په شکل جهنم له ورځي. د شي انسانانو د چټونه رب العالمین مات کی، د شي انسانان الله عز وجل برباد کی، د شي انسانان رب العالمین جنت لم پرې نه دي. د قران او سنت پس غیر د باندې مقابله بطر الحق هم دي ته ویل کېږي. څوک په یو ترتیب باندې ماتي چې دا زموږ د مذهب نه خلاف دی، څوک په دې ترتیب باندې ماتي وي دا زما د رأی نه خلاف دی، څوک په دې ترتیب باندې ماتي وي چې دا زموږ د امام نه خلاف دی، څوک په دې ترتیب باندې ماتي وي دا زموږ د رواج نه خلاف دی، او څوک په دې ترتیب ماتي وي زموږ د جماعت امام د دې مخالف دی. اصول ورته کې خودل وي کوم یو آیات او کوم یو حدیث چې هغه زموږ د مذهب مخالف دی یا هغه منسوخ دی یا مؤول دی تقیل ویل شي تکبر. سورې نحل کې الله عز وجل دریم عقیده او دریم صفت د غیر مسلمو ذکر کوي چې هغه ته ویل کېږي الاستكبار. د قران او سنت سره پس غر د دشمنی او خلق سپک غنل چې مړ دا وسه به کې څوک دی چې د خبره سو ومانه. عبد الله ابن مسعود برا خبره کوله وې دې سړي تاسو ګورئ مچ دا خبره څوک بیانې بلکې دی له وګورئ چې دا خبره د چا ده. دا زمونږ د الله ده، دا زمونږ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. د قران او سنت خبره د مؤمن ورکړه چې په کوم ځای کې چا پیدا کړ الته لبیک ورته وایا. که څوک پیژنې کنه پیژنې، کاغه سړی امي کاغه عالمي، کاغه سره مذهب او د مسلک موافقي کې مخالفي، خو چې خبرې د قران او سنت سره برابر او بلکې د شي ور تشکر او مننه ته وکړي الحمدلله تعالی دا او خدله. عمر بن الخطاب ذکر دا ویلي، امام دارمی رحمه الله ته نقل کړی دی وی رحم الله من هداني الی عیوبی. الله عز وجل دې په هغه چا باندې رحم وکړي چې زما عیبونه مل را پګوتو کې دې شي زه په یو عمل کې واقع یم او دا عمل د سنت خلافي، زه په یو عمل کې واقع یم د قران خلافي، زه په یو عمل کې واقع یم د اسلام زدي نو ته مال وای چې اشنا دا شی غلط دی. ګوره اصلي خبره ده. خو امامنا وسيدنا امام شافعي رحمه الله فرمایي، امام نووي رحمه الله ته نقل کړي په شرح مسلم کې چې د بیان طریقه به زده کا د ټولو خلکو مخکې ورته مو وایا را جوړه کا او ورته وتا کې دغه غلطي ده، مګر کچې د ټولو خلکو په مخ کې هغه د عالم یا بل مسلې چې خلک دغه په عمل باندې استدلال کوي به ورته صراحتا ویل شي چې عام خلک په هغه باندې به پويش. الاستكبار تاسو وګورئ ډیرو مدارسو ته تاسو ورشي جمع د پدې جمع کې به ایسته په علماء په مشایخ باندې خلا را رواني وجب سي. لکه به تور مثال یو حدیث کې راځي محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم زکات الجنین دا معنا شو چې کله یو غوا ده، یو میکه ده، یو وکه ده، یو چیلې ده، یو ګډه ده، دغه په دې خېټه کې دنه حمل لې او تا ورته د امور حلال کړه، هغه بچي حلال له هیڅ ضرورت نشته. محمد رسول الله فرمایي د دې په حلال باندې هغه شی حلال شو ټوک ټوکی کې دې کې واچو وي خورا. لیکن هغه انسانان چې هغه متکبرین دي، هغه انسانان چې د سورې نحل نه مخالفت کې واقع دي، هغه بدل تر منډه کې به بچوي چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبره مقصد دا نه دی چې د امور د ورته حلال کړه دغه حلال دغه بچی لپاره کافی ده، بلکې دې دا مقصد دی لکه څنګه چې د امور حلالېږي د مخکې طرف نه دا بچی په باندې کیفیت باندې حلالېږي کزکات امه. ولی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحت بلاغت باندې پویدونه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته په عربی باندې پویدونه. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام خدای امدی لپاره راغلی لتبین للناس، من تعالی وی چې بالکل صحیح ده
چې زکات الجنین د دې بچي الاله چې دا زکات امه دا پشان د الاله د دې مور ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کاپولین ذکر کولو کته وی هغه نه پاتې شوی دی نو موږ دې آیات سره به څه کوي لتبین للناس اے پیغمبره موږ دا قران تعالی نازل کړی چې ته تشریح کې نو دا څنګه پیغمبر دې چې دا تشریح موږ نه کوي دا څنګه پیغمبر دې چې دا کاب دلته دا موږ له وباسي نه تقیل ویل کېږي تکبر په دې باندې ځم په یو پکار دی خلق دا ټول یو طرف راواله قران او سنت بل طرف کې دا اول ځان به د قشن داخله کا دغه کړنی دغه اعمال دغه اخلاق هغه په قران او سنت باندې طلاق برابر او عمل پیو کې دېسته غرزوره دی کا خطیب شیربینی سراج المنیر کوم دغه خبره کړې ده د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې داخله ګور د ځام منسوب له اغم دا خبره کړې ده چې زما خبره په قران او سنت باندې تاسو وته لیکې دې سره برابر او عمل پیو کې استعارت کې لري کوي نو تکبر دې ته نشي ویلې چې انسان کې است جامع واغوندي تکبر دې نشي ویلې چې ګاډي کې وګرځا تکبر دې نشي ویلې چې انسان کې بنگله کې اوسېږي تکبر دې ته ویل کېږي چې د قران او سنت په زغرد باندې مقابله چې داس موږ د دین نه موږ د مذهب نه مخالف دي شکر په دې باندې استل پکار دي چې الله عز وجل صحیح قران او سنت موږ نصیب کړی د الله فهم سلف خره چې چا سره موږ لیکل لري کړی چې به تور مثال کې کوم آیات او کوم حدیث موږ د دې امام نه مخالفي هغه منسوخ دی مؤول دی او جانب مقابل امام هغه موږ د سپک وګڼو لکه دی غلام غوندي یا د قشان دی مجرم غوندي سلیریش غنټه په خپل کتابونو کې دا جوابونه کوي چې دا په خطا دی دا په خطا دی دا په خطا دی او دا په خطا دی موږ ستاسو په مذهب کې دا خبره ذکر شوې ده چې مجتهد کله حق لرسیږي کله خطا کیږي نو ته خو په دې کتاب کې دا اول نه نیول ته اخره پورې ټول عمر په دې حق کې لګي دا کله به خطا لرسیږي او لوی شت په صدور کې د مسلمان بي عزت ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې کتاب لیکو رفع الملامه او دا خبره ثابت کړه چې د پاسه 50 وجه په کې ذکر شوی چې دا امامان معذور نه دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا معذور دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام احمد سے په کروڑونو امامان منګ لرو ایوازي دا سلور نه دي دا سلور خو په سلور مسله کې دا شی نه پیدا شو دا مصائب ورسره وخت کې به دي شهرت راغی د کروڑونو امامان منګ لرو امام اوزاعی امام نو سید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ څومره اوچت امام دی حتی محدثین دا غبره کې فرمایي چې الله عز وجل د بخاری پیدائش د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث له کړي دي حتی تر دې پر علماء دا ارمانونه کړی دي چې کاش د امام بخاری د سینې وخته وي مونږه لیکن دغه امام بخاری رحمت الله علیه دومره اوچت امام دومره پیوړی امام دومره غختل امام وسه سړی د سینې شي ویل چې دغه څلور به یو هغه بنئ درې ذکر کیږي وغیرہ ذکر کیږي دا نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لوی سود په سودونه کې د مسلمان بي عزتي ده موږ به داسې وایو چې کې دې شي دغه حدیث د امام ته رسیدلې نه دا حدیث د بل امام له رسیدلې نه دا حدیث د بل امام له رسیدلې نه دی ورسته امام له دا حدیث رسیدلې ده نن دا خبره د موږ له بیان کړ بالکل به دا اوس موږ منو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وزما د امت مثال په شان د باران د پته نه لګي چې اول کې خیر ده که منځ کې خیر ده که اخر کې الله عز وجل کله اول کې عالم پیدا کی کله په دې منځ کې عالم پیدا کی کله په اخر وخت کې الله عز وجل د عالم پیدا کی چې مخ کې مشران سره دومره علم نه لګي دي انسان سره په دې موجوده وخت کې المحدث الكبير امام ناصر الدين الباني رحمه الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لري څومره خدمت وکي مشکل چې مخ کې امت کې شي بامان تیر شي کین تیر شي به د عمده د شي موږ نه چې دا په دې ټولو باندې بالا دی خو الله عز وجل دلته کې بصیرت نصیب کې رب العالمین دلته کې برخه وکړه نو وسه امام البانی رحمه الله یو حدیث موږ ذکر کې یو سند موږ ذکر کې د حدیث درجه موږ ذکر کړه په خو موږ په یو روایت باندې عمل کو په یو حدیث عمل کو موږ معلوم نو موږ به وسد شنو چې امام البانی رحمه الله وس پیدا شوی دی او دغه امامان سونه کلو مخکې تیر شوی دی موږ به وایو چې کې دې دا حدیث حق امامان لرسیدل نو الله عز وجل امامنا وسيدنا امام البانی رحمه الله له نصیب کې ادي وجنا چې عثمان دار ورسیدو زه په دې باندې عمل وکم ادي وجنا اهل المدا خبره ذکر کړی دي اختلافي مسائل اختلافي مبارکي بطور مثال محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې انسان منځ کې د بګه فاتحه ونه ویلې منځ نه کیږي نو سوال ځین لرازي چې زموږ په دې امت کې خډیر خلک د شری چې هغه فاتحه نه ولې د ایمان د فاتحه په سوري سکلک ولاړ دي دغه منځ نه شو نو موږ به چې درې قسم خلک موږ سره مخامخ راځي یو قسم د خلک موږ سره مخامخ راځي چې هغه له دغه حدیث د پیغمبر رسیدل نه دي او هغه له دا مسله رسیدل ده چې بس د امام په قرأت باندې اگر که شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې قرأت جدا ده او فاتحه جدا ده امام مسلم رحمت الله علیه فرمایي چې ابو هريره پر روایت باندې مستقل استثناء محمد رسول الله وکړه چې امام کله قرأت کوله تاسو خاموش پاتې شو الا بام الكتاب فاتحه به بس وایي منګو دې مسلمان رول هغه کړه ار مسک سره تعلق ساتي
دغه حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته رسیدلې دی موږ معذور ګڼو یا د دوی عالم دی داغه دماغ په دې باندې اخلاص شوی دی چې رضی په سینوي موږ هغه معذور ګڼو ولی په دې مذهب کې په دې لین کې د شیو عالم پیدا شو او د شیو کس پیدا شو چې هغه دا خبره یقیني ثابت شو په قوي دلایل باندې ثابت شو چې محمد رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې کله انسان منځ کې د په فاتحه ونه ویلي منځ نه کېږي او د بهم نه وي دی عالم د وجه دغه انسان موږ په خطا دی د دې انسان به یو منځ به قبلېږي نه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په تصریح کړی دا لا صلاتا دا خبره غلطه رسېده کې کامل منځ د ناقص نو کله به من کامل او به ځکه د الله د پاره د نه پر کمال شي نو چې وسم ناقص بهم ناقص بهم ناقص بهم ناقص قبر لچ لاړو روح د بدن نو ته به خو عمل نکېږي به خو ختم شلو نو الاستكبار په دې باندې سم په ور پکار دی الله عز وجل په سورې نحل کې یو شپږ صفات او عقاید غیر مسلمان ذکر کړی دي درې په کې ذکر کړی دي استکبار